سوران کمیډي وباسي نو وباسي اخیرا کې تاسو راغلي دی جنډي دا خیر دا بروس دا ځان سکیده کله دا سره کله یې واړه ویډیو کلیپونه ځینې تصویرونه ځینې د نږدې تصویرونه هم کله کله ګورئ داسې څنګه ماشوم د پلار سره یا داسې ځینې داسې چې په ګراونډ کې هغه یو پیغام د ښکاره سره تصویر شي म्यूजिक प्ले क्यों दे تکلیف پیدا کړ تاسو به خبرې وکړئ کنه اول دویم تاسو راشئ تاسو مرکزي کمیټې غړي دا دغه د امین پښتون سره هم هغه به وروسته به وکړي کنه دا خپل موقف د حالن نه وای په جدا دی د حالن امین پښتون او زالي خبرې څه شوخته به د مرکزي کمیټې غړي هغه نه کوي کنه تاسو دا وایي ته مطلب دویم نوم یې تاده ګرانو لیدونکو تاسو د بروکسل د بلجیم مرکز بروکسل کې د پی ټی ایم لخوا جوړ شوی احتجاج ګوري احتجاج په څو شیبو کې پیلیږي دا احتجاج د اروپایي پارلمان مخ ته کیږي چې مهمه غوښتنې یې دا دي چې پاکستان دی د افغان کډوالو د کورونو مالونو کاروبارونو چورت اعلان بند کړي د افغان کډوالو په زور ایستل د دې په خلاف کې دا راغلی دی او همداسې په پاکستان باندې دا شکایت دی چې دا کړنه چې پاکستان روانه کړې دا د بشري حقونو هغه بشري حقونو چې پاکستان له اروپایي پارلمان او له اروپا څخه اروپایي هیوادونو څخه سبسډي اخلي او کومکونه ترلاسه کوي چې ګواکې دي بشري حقونو ته درناوی کوي عملي کوي خو په عمل کې د پاکستان ظالم جابر جنایتکار دولت فوج او حتی پولیسو لیویسي چې د افغانانو سره په تیرو څو هفتو کې او بیا تیر کال هم داسې کړي چې کوم بشري جنایت کې پی ټی ایم له دې څخه نړۍ خبروي د نن هڅه هم دا ده چې پی ټی ایم راولاړ شوی دی اروپا کې میشت افغانانو ټولنو مشرانو بیلابیلو و نفوذ خلکو په ګډون دا دنیا ته وایي چې تاسې ګورئ پاکستان چې کوم څه وایي دا دروغ وایي پاکستان تاسو ته وایي چې دی بشري حقونو ته درناوی لري او په دې بهانه ستاسو نه سوون میلیونه ډالر ترلاسه کوي خو دې په حقیقت کې د افغان کډوالو سره څه کوي دا د هغه ټولو قراردادونو او ټولو ژمنو تعهداتو خلاف دي چې دوی وعده کړې چې پسې کوي نو دا لنیو څه شی وکړي پیلېږي د پی ټی ایم بلجیم مشران لګیا دي
محترم معلم صاحب جبار خیل اروپا کوارډینیټر دلته ولاړ دی، ملک بازی مرکزي کمیټې غړي، رحمان الله مومند د هالند مشر، امین پښتون او نور د بلجیم پی ټی ایم مشر شیرزاد صاحب تاسې ګورئ دلته دی. نو دا ملګري لګیا دي تیاری کوي که د خلکو په لاس کې دلته وګوره هلته دا د دې بیرغ شاته دغه ځوان څخه ورڅخه دي، هلته شاته وګورئ هغوی سره دا هم ځوان ورڅخه دي، خو دغومره دی پښتون څه شغلونه جنورونه وړي کاغذونه که خالي او صورت ځوان نه دا صحیح. نو ملګرو تاسو دغه لایف شیر کړئ سره چې په څو شیبو کې دا احتجاج شروع کېږي چې لا ډېر خلک یې وګوري. دا زموږ د معلم صاحب سره زموږ محترم مشر دی، زموږ تکړه مشر د ننګ او د جنګ مشر معلم صاحب، خدای مو راوله چې د وطن د ننګ خبرې، چې په وطن او خلکو د ننګ خبرې هلته معلم صاحب جبار خیل تاسې خامخا پکې کوي. نن هم دا دی راغلی معلم صاحب، جوړ یې تازه یې په خیر یې. تاسو ډېره مننه چې تاسو هر لاریونکي وینم او معلم صاحب هم زموږ ولسي قومي مشر دی او هم زموږ د پی ټي ایم مشر دی. زموږ د پی ټي ایم برابر معلم صاحب دی، نور چې هر څوک هر څه وایي دی، زما برابر مشر دلته معلم صاحب دی. معلم صاحب د نن د دغه په باب سره راته ووایي چې غوښتنې مو څه دي او څه لپاره راوتلي یاست؟ ډېره مننه محترم عبدالله احسان صاحب چې تاسو دلته راغئ. لاول تاسو ته ښه راغلاست وایم، سړي مسئ په خیر راغلی او هرکله راسئ. نن خو دلته د بروکسل دا د بلجیم هېواد او د بروکسل پایتخت ده، دلته د اروپا پارلمنټ مخې ته موږ په دې خاطر باندې راغلي او راغونډ شوي یو چې د موږ پښتنو افغانانو سره د پاکستان کې د پاکستان د پنجاب ریاست لخوا نه د ډېر عمر خو دا څو ورځو کې ډېر سخت ظلمونه ترسره شو، نو د هغه ظلمونو خلاف دلته موږ احتجاج غونډه لرو او غونډې ته دلته راغلي یو چې د هغه پاکستان چې کوم ظلمونه د موږ پښتنو وروڼو سره کېږي د هغوی دغه شومه او پټه څېره نړیوالو ته وښیو او دلته د خپل غږ د دغه اروپایي دفتر ته مخامخ ده، دغه اروپایي دفتر ته موږ دلته راغلي چې هغوی زموږ دا غږ واوري چې موږ پښتنو افغانانو وروڼو سره چې پاکستان کې ظلم کېږي چې دغه د ظلم مخه ونیول شي او دغه پاکستان باندې غږ وکړي چې د افغان مهاجرین خو ډېر هلته اوسېږي، د نورو هېوادونو خلک هم اوسېږي، هغوی سره ظلمونه نه ترسره کېږي. د موږ پښتنو افغانانو سره ولې دومره ظلمونه ترسره کېږي؟ نو په همدې خاطر باندې دلته ډېر افغانان چې فرانسې نه هم راغلي، څه چې په خپله حالي هېواد نه راغلی احسان صاحب، نور هېوادونه هم مختلف هېوادونه خلک راغلي، دلته به موږ خپل اواز د هغه مظلومو پښتنو افغانانو ورونو اوچتو دغه میډیا لارې نه. ډېره مننه مشر معلم صاحب، ډېره مننه دا چې تاسو خوشحاله شاد لري کور مو ودان. دوستانو دغه مخامخ ودانۍ تاسې ګورئ، دا د اروپایي پارلمان د اروپا اتحادیې د پارلمان ودانۍ دي. دلته غږ رسول تاسو بې اغېزې مه ګڼئ. دا د دښمن داسې تبلیغات کوي چې حتی زموږ د ځینو احساساتي ځوانانو په غوږ کې په ذهن کې هم دا ورکړي چې له دې نه څه نه جوړېږي. نه، له دې نه ډېر څه جوړېږي. ته به دښمن کمزوري کوې، ته به دښمن ته کار روزګار ژوند سختوې، مختلفو لارو څخه به کار اخلي. دغه هغه لاره ده چې قانوني لاره ده. اروپا کې دنیا کې میشت انسانان حق لري د خپل غږ اوچتولو. دا خلک چې نن راټول شوي دي، دوی دلته اروپایانو ته وایي چې موږ چې کومه کیسه راوړې ده هغه دا ده چې د پاکستان په نوم یو فیک دروغجن جنایتکار ریاست چې تاسو ورسره معاملې کوئ، تجارتونه کوئ، راکړه ورکړه کوئ، دا د هغه بشري حقونو څخه سرغړونه کوي چې تاسو وایاست چې دا پکار ده چې عملي شي. د مهاجر کډوال په زور په جبر
له کوره ایستل د هغه مال دولت شتمني لوټول دا د بشري حقونو ضد کار دی دا داسې دي چې څوک په شا باندې عریضه کوي دعوه کوي دا خلک نه راټول سوي دي پی ټي ایم راولاړ سوي دي چې دنیا ته وایي تاسو په دې ښار باندې ګورئ چې پاکستان باید د افغان کډوالو لوټول او جبري ایستل دا باید چې بند کړي پی ټي ایم دا نه وایي چې افغان کډوال که خپلو مینو ته ځي نو هغوی دې نه ځي نه افغان کډوال آزاد وي چې پاتې کېږي که ځي خو د کډوال په زور جبر ایستل د کډوال مالونه چورول د کډوال بچي ځورول د هغه کور ورانول دا بشري جنایت دی پی ټي ایم دا خبره دنیا ته کوي چې تاسو که د پاکستان همکاري کومه کوئ تاسو د یو جنایتکار همکاري کوئ د جنایتکار همکاري دا په خپله هم جنایت دی نو دا خلک د دنیا څخه دا غواړي چې د پاکستان حمایت بند سي بلکې پاکستان په تور لیست کې واچول سي پاکستان د بشري حقونو د سرغړونکي جنایتکار په توګه وپېژندل سي کله چې په دې تور دی وپېژندل سو بیا به د ده سره حساب کېږي بیا به پر ده باندې دغه سلګونه میلیونه ډالره چې دی په هرو څو میاشتو کې ترلاسه کوي د کاروبار څخه تجارتونو څخه تجارتي سوداګریزو تعرفو څخه چې دی معاف دي د هغه معافي به یې لرې کېږي نو د دښمن سره خلک قسم قسم چمونه کوي تګلارې چلي یوه تګلاره دا ده چې دښمن سهولتونه له منځه یوړه سي پی ټي ایم دا کار کوي نو ملګرو دا ځوانان مصروف دي چې دغه دا ټیکې جوړې کړي تخنیکي چارې به وي څه ښکاري چې دا څو شېبو کې شروع کېږي تاسو دا لایفونه چې ګورئ شیر یې کړئ پی ټي ایم هالند فکر کوم آنلاین دي نور پیجونه به آنلاین دي تاسو دا ټول شیر کړئ چې دا غږ ته ډېره ځای پورې ورسېږي افغانان چې په لرینو کې ګډون نشي کولی د هغوی دا مسؤلیت جوړېږي افغاني انساني مسؤلیت چې دوی د دې غږ په انعکاس کې وکړي کومک وکړي نو زه خو خبرې کوم چې تاسو به دا غږ اورئ که بیا نه اورئ زه ډېر جګ هم نشم غږېدلی چې دلته نور خلکو ته مزاحمت ونه کړم که تاسو زما غږ صحیح اورئ او تصویر درته صحیح ښکاري نو تاسو دا په کمنټ کې ولیکئ نو مننه حاجي رحیم خان مننه معلم صاحب ته کړه سړی دی معلم صاحب همیشه هر ځای ته ځان رسولی دی معلم صاحب یې ډېر کور ودان فرهاد الله وروره مننه تاسو ته هم بریاوي ټولو ملګرو ته بریاوي د افریدی صاحب ستړي مه سئ جوړ یې تازه یې په خیر یې د افریدی صاحب دا کله چې تاسو دنیا ته غږ کوئ چې پاکستان بشري حقونه د پښو لاندې کوي دا په پاکستان څه اغېزه کولی شي کېدای چې په دې باب څه خبر راته وکړي په پاکستان باندې دا اغېز کوي چې د دوی چې کومې دغه بهرني هېوادونه ورسره لکه همکاري کوي ورسره مرستې ورسره کوي هغه په دوی باندې هلته بندېږي په مثال باندې غاړه چې اوس لکه د هغه د پاکستان خلک دلته راځي هغو ته د شینګن دغه ورکوي ورته ویزې هغه بیا په آینده کې دوی ته لکه نه ورکوي دوی چې د هغه خپل اعتبار خپل هغه باور چې دوی هغه د لاسه ورکوي په اقتصادي او په سیاسي لحاظ هم کېدای شي لکه جی اس پی پلس هغه لیبل چې دوی لري یا هغه سبسډي چې دوی ته ورکوي که نه هغوی به هم تاثیر کوي که نه هو بېشکه دا دوی که سبا داسې کومه اقتصادي بحران سره مخامخ شي نو دغه خلک چې دوی بیا دوی سره کومه همکاري ورسره لکه نه کوي او نه پرې بیا هغه رقم اعتبار کوي ولې چې د دوی هغه عملونه همداسې دي یعنې د دې مبارزې ډېر اغېز شته د پاکستان اصلي څېره نړۍ ته وښایي ډېر زیات اغېز کوي د هغو باندې او دغه چې دوی باید زمونږ افغانان په دې کې چې دوی خامخا زمونږ سره په هر لاریون کې برخه واخلي ځکه دا ډېر یو اثر غورځوي په هغو باندې هغوی چې ګډون نشي کولی په کورونو کې د بل ځای کې هغوی څه وکړي هغو چې نشي کولی ګډون نو بیا زمونږ سره په دغه میډیا باندې کمپاین دې وکړي زمونږ دغه ویډیوګانې دغه کوم پوسټونه چې دي دغه دې شیر کړي خو سمه لاره به دغه وي چې دلته راشي زمونږ سره په دغه هر یو
لاریون کې هم وکړي کډونو چې په لاریون کې نشي کولی په نور ښارونو کې اوسېږي نو بیا د میډیا د لارې چې دی دغه ته کمپاین دی ورته وکړي دغه څومره ویډیوګانې دي پوسټونه دي د پاکستان چې کوم دغه عملونه دي د دې په اړوند چې دی دغه رقم پوسټونه دي وکړي د پی ټی ایم مټي غښتلې کی ډېره مننه افریدی صاحب الهام افریدی و پی ټی ایم بلجیم مشرتابه غړی دی دلته زموږ سره دوه مشران ولاړ دي د امین پښتون صاحب سلیم په خیر یاست تاسو هلند څخه راغلي یاست د خلک وایي چې د دې هسې د ځوانانو په ذهن کې چا دا خبره وکړي چې زه بالکل د دښمن پلان و دسیسې ګڼم چې په دې شانو څه نه جوړېږي پلانۍ او پلانۍ کار وکړي تاسو چې دنیا ته غږ رسوئ څه تمه لري څونه اغېز کولی شي په دښمن باندې بالکل لکه تاسو چې وویله دا خبره ده چې دا د دښمن یو رقم تبلیغات دي چې خلکو ته وایي چې زموږ غږ پورته کول زموږ لاریونونه زموږ اکټیویټي زموږ فعالیتونه به کومه ګټه ونه لري دا زموږ د مظلومیت زموږ کوم د مظلومو افغانانو د مظلومو پښتنو غږ دی موږ یې پورته کوو او انشاءالله دې غږ پورته کولو دې فعالیتونو دې اکټیویټي په نړیوالو بشري منابعو کې د دې اکټیویټي ثبتول بالکل مثبت څه لري ګټه لري او دا به ثبتېږي دا به د دغه دښمن ریاست په مقابل کې موږ ثبتوو او دغه مبارزه دغه حرکت دغه غږ پورته کول به انشاءالله یو ورځ ضرور رنګ راوړي ډېره مننه امین پښتون صاحب ډېره مننه تاسو ښه ټکو ته اشاره وکړه زموږ سره حاجي غم شریک صاحب دی حاجي غم شریک صاحب پی ټي ایم بلجیم مشرتابه کمیټې غړي او بروکسل مشر دی په خیر راسئ حاجي غم شریک صاحب کور مودان په کار خدا دا چې په ننني لاریون کې ډېر زیات افغانان راغلي دي ځکه د ننني لاریون چې کوم دی دا د تور پنجاب د مزدور نظام د وحشت د ظلم د بربریت دوی چې کوم ظلم شروع کړی په افغانانو باندې او یا پښتونخوا کې په افغانانو شروع کړی دی دغه ظلم دغه وحشت اسرائیل هم دی کړی او دوی که هر څونه دا ظلم او دا وحشت نور هم وکړي خو موږ دا ډاډ ورکوو چې دا به نور رنګ راوړي او دا به افغانان په دې باندې خرابېږي نه افغانان په دې باندې خرابېږي نه خو زما ډېره ګیله د هغه افغانانو څخه دا چې هغوی د شتون لري په لایفونو کې په ټیک ټاکونو کې په هر وخت کې دوی حاضر وي خو دا شانته یو ملي مسله او د هغه افغانان چې په پاکستان کې دوی څه ظلم کېږي دوی څه وحشت کېږي بندیان کېږي د دوی مالونه شروع کېږي دوی څه حتی د لاس ګوټه نه پرېږدي دا یې د هغو په حق کې زیاتې دی دا افغانان حاجي غم شریک صاحب دا به ډارن وي که به دا ګلخانان وي که به دا څنګه وي دا څه بلل کېدلی شي افغانان د ډارن کېدی نه شي ګلخان ورته نه وي ذخیره د نور او زه داسې وایم چې دوی احساس نه لري یو څوک چې د افغانیت احساس ولري والله قسم د هر یو افغان فرض دی او دا یې مسؤلیت دی چې دغه شانته مسایلو کې باید دوی راووځي تر څو پورې به دوی بې احساسه پاتې کېږي د خپلو خلکو کورونو نړېدل ګوري د هغوی د سپین سرو میندو ځورېدل ګوري د سپین ږیرو بوډاګانو ژړا او فریاد ګوري چې هغوی سره ظلم کېږي بیا هم نه راوځي دوی ټول په سترګو باندې ویني او بیا هم دوی په ګورو باندې ناست دي نو د دې نه خو زه داسې وایم چې د ښځو په شان د ټیکري په سر کې نه به شوي که نه دا خو دوی یعنې د افغانانو په وړاندې د افغانیت په وړاندې د ملي احساس په وړاندې باندې یو زیاتیا د ظلم دی دوی باید هر یو دا احساس ادا کړي ما نن چې دی غوښتل زه هندوستان د زنګونو او انقلاب شو داسې لاریون ته یو وخت مې ځان سره فکر وکړو چې آیا دا زما شخصي موضوع خو نه ده ما شخصي مېلمستیا خو نه ده ما شخصي دعوت خو نه دی د وطن خبره ده دا وطن د ټولو دی تر څو پورې دوی بې احساسه وطن په ټولو د غومره حق لري چې وطن په ننګ کې په کار کې ودرېږي یقین وکړه چې په ټیک ټاک کې هغه ځنې هغه بې غیرته بې ننګه خلک چې دي چې هغوی په ټیک ټاک سره کوم د خبرې کوي شپه او ورځ پردۍ خویندې پردۍ میندې افغانیت اسلامیت ننګوي هغوی ته بیا په زرهاو ناست دي
هغوی چې پلار ویني عکسونه اوس اخلي والا دغه شرم خبر ده شرم دی که نه دغه شرم خبر ده هغه ټیک ټاکیان چې په میډیا کې ناست دي هغوی دې هم وکړي درد وي شخصي ژوند خو د دوی خپل کار دی خو لکه دا د وطن د خلکو خبره وي دې کې په کار دی چې فعال وي باید مبارزه وکړي تر څو به دا د افغانیت حق دی په دوی باندې تر څو به یو بې احساس پاتې خیر په دې هیله چې د دې نه وروسته ستاسو غږ ورسیږي او د دې نه وروسته ځوانان خصوصا هغوی په یو څو میاشتو کې یو 2 ساعته وخت ورکړي یو 2 ساعته وخت ورکړي چې راسي خپل وطن ته دغه مسؤلیت ادا کړي فکر وکړي چې په پاکستان کې زموږ په خویندو په میندو په ورونو په سپین ږیرو څه بد حال رسېږي ظلم دی جبر روان دی کوم وخت روان دی تر څو به یو بې تفاوت پاتې کېږي ډېره مننه حاجي غم شریک صاحب باعزت اوسه کوردان ډېره مننه ملګرو تاسو د حاجي غم شریک صاحب خبرې واورېدې نو هغه دوستان چې نوی دا ګوري دا د بلجیم مرکز بروکسل دی دغه مخامخ د اروپایي پارلمان د ودانیو یوه برخه ده چې تاسو یې ګورئ پی ټي ایم بلجیم نن دلته دغه لاریون رابللی دی د بېلابېلو ښارونو څخه مشرانو ځوانانو دلته ګډون کړی دی غوښتنه دا ده چې د افغانانو په زور جبر ستنېدل جي بند کړی سي د دوی سره د زور جبر نه کېږي او دوی د دې بشري حقونو ته درناوی وسي او دنیا دی خصوصا د اروپا پارلمان د پاکستان سره هغه سبسډي او کومکونه چې دوی ورسره کوي په هغوی دې بندیز ولګي هغوی پاکستان د فشار راولي پاکستان د بشري حقونو د یو سرغړونکي جنایتکار په توګه وپېژني او د دغو بشري جنایتونو پوښتنې دې ځنې وکړي نو ملګرو کاران نږدې کړي دي څو شېبو کې به یې شروع کړي داسې ګوري چې لقمان ساحل صاحب دا نور پروګرام مسؤل دی او یې لګیا دي ښایسته تخنیکي ستونزه ولري کله نو محترم مشران راغلي دي بېلابېل د لاریونو دا لړۍ له څو ورځې مخکې د جرمني را شروع شوې ده بیا په هالند کې لاریون نن په دې لاریون څخه مخکې په ډنمارک کې لاریون شو او په راتلونکو ورځو کې به په لندن کې منچستر کې فکر کوم او ځینو نورو هېوادونو ښارونو کې هم کاناډا په مختلفو ښارونو کې تورنټو کې او په کلګري کې هغه کېږي لاریونونه کېږي
لومړی سلامونه درنې هیلې دوهم له هر یو څخه جدا جدا مننه کوم چې دلته راټول شوي یاست دا زموږ د یووالي غیرت او د حق غوښتنې نښه ده لکه څنګه چې تاسو ټول څرګنده ده دا مهال په پاکستان کې زموږ بېوسه افغان مهاجرینو سره ظلم زور زیاتی تعصب او جبر روان دی د همدې ظالمانه کړنو پر وړاندې موږ نن دلته راټول شوي یو څو خپل غږ اوچت کړو خپل اعتراض څرګند کړو او نړۍ ته دا وښیو چې افغان مهاجرین یوازې نه دي موږ ټول یې تر شا ولاړ یو او دا زموږ ملي مسؤلیت دی راځئ چې په یووالي ورورولۍ او زړورتیا سره دا لاریون پیل کړو د ټولو لومړی د بلجیم هېواد پښتون ژغورنې غورځنګ د بروکسل ښار مشر ښاغلي حاجي محمد لایق غمشریک ته په ډېر درناوي بلنه ورکوو چې مایک ته راسي او خپله درنه وینا له موږ سره شریکه کړي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درنو معززو ښاغلو راغلو تاسو ټول ته ستړي به شوي ښه راغلاست یم خدای دې وکړي چې ما خو خوشحاله اوسئ او بیا درڅخه مننه کوم چې د یو افغاني احساس او د افغاني احساس د فرضیت لوښي تاسو راغلي په دغه لاریون کې شتون لرئ معززو وروڼو لکه څنګه چې موږ تاسې سره د خویندو سره د وروڼو سره هغه ظلم اسرائیلو یمدی کړی د افغانستان په بربادۍ کې هم دا پنجاب لاس لري د افغانستان په نابودۍ کې هم دوی دا پنجاب لاس لري الله عز وجل دا پنجاب باندې هغه ورځ راولي چې زموږ د کونډو یتیمانو هغه جړاوي او هغه عذاب دوی وایي انشاءالله چې په دغې غور کې به دوی خپله سوځېږي پنجاب او پاکستان د پاکستان صیب د هغې وخت نه کلونه 4 لسیزې مخکې چې دوی کله په پاکستان کې تنظیمونه جوړ کړو د هماغې ورځ نه یې د افغانستان د بربادۍ د افغانستان د تباهۍ د افغانستان د نابودۍ تعداد کېږي دوی کولی شول چې هغه وخت کې دوی یو تنظیم جوړ کړی وی خو دوی په همدې خاطر باندې چې څنګه کولی شي چې په افغانستان په خپل لاسو باندې دا خلک رنګ کړي نو هغه ورځ راتلونکې ده زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم او چې په څونه هېوادونو کې دي په اروپایي هېوادونو کې دي موږ به خپل لاریونونو ته دوام ورکوو د پنجاب دا تور وحشت او دا ظلم په کلکو ټکو باندې غندو په ټولو بین المللي ادارو ته به اروپایي هېوادونو کې څومره بین المللي ادارې دي دوی ته به موږ د افغانانو دغه د مظلومیت غږ رسوو دوی پاکستان کې هر څومره د پی ټي ایم په ملګرو باندې په پښتونخوا او پاکستان کې بندیزونه ولګوي ظلمونه ورسره وکړي وحشت ورسره وکړي خدای دې باوري اوسېږي چې کوم هدف دوی لري په دې هدف کې به دوی ناکام وي انشاءالله پی ټي ایم د مشر معزز مشر منظور پښتون په مشرۍ کې او همدارنګه زموږ نور معزز مشران چې څوک بندیان دي او په څونه دوستانو باندې دوی بندیز لګولی چې دوی نشي کولی په دې ولایت نه بل ولایت ته راشي زموږ سیاست یوازې مظلومانو سره دی زموږ سیاست دی پی ټي ایم سیاست د پی ټي ایم برنامه کوم پارلماني هغه نه ده ډېر ګوندونه وو خو نن لله الحمد که په هېواد نه بهر دي او که په هېواد کې دي که په پاکستان کې دي د هر یو پښتون په خوله باندې یوازې د پی ټي ایم غږ دی ځکه چې پی ټي ایم د افغانانو د حقه حقوقو څخه دفاع کوي د دوی هدف د دوی مقصد د دوی او تګلاره یوازې د افغانانو د حقه حقوقو څخه دفاع کول نو موږ په ټولو بین المللي ادارو باندې غږ کوو دا خبرې موږ ته رسوو چې پاکستان کم وحشت شروع کړی کم ظلم شروع کړی دی په دوی باندې غږ وکړي او دغه وحشت او دغه ظلم دی ودروي او په خپلو ټولو افغانانو باندې زه غږ کوم چې د خدای خاطر وکوئ تر څو پرې تاسې بې احساسه پاتې کېږئ یو ټیک ټاکر چې کله په ټیک ټاک کې کښېني 10,000 20,000 نفر چې دی دوی لایف ګوري
یو ټیک ټاکر چې په لاره باندې روان وي هغه ټیک ټاکر چې زمونږ خویندې میندې افغانیت اسلامیت ټول کنځي بیا هم زمونږ ځینې افغانان دي وځي حتی تصویر ورته اخلي والله قسم دې شرم خبر ده هغه ټیک ټاکران چې دي هغوی افغانیت ننګوي هغوی اسلامیت ننګوي هغوی حتی چې دی د نامحرمه ښځو سره خبرې کوي او بد رد وایي او د هغوی ته چې دی تاسې هغه کوئ کینئ او دغه نن زه ګورم دا والله د افغانیت حق و تاسې خپله ګورئ چې په پاکستان کې په افغانانو باندې کوم وحشت شروع دی کوم ظلم شروع دی ما غوښتل دغونه کسان څه کوي دې یو په 10 کسان ما په شخصي اړیکو باندې راوښتلی شو ما په ځکه ټلیفونونه ونه کړه مقصد مې دا و ومې چې ولې دوی احساس نه لري آیا دوی افغانان نه دي دوی نشي کولی تر څو به دا احساس پیدا کړي په خپلو سترګو باندې ګوري چې پاکستان په پنجابیانو کوم وحشت شروع کړی کوم ظلم شروع کړی زموږ سره او دوی بیا هم دې سکندو کې په دغه سکندو کې په دغه لاریونو کې دوی په غرو کې ناست دي ټیک ټاک ته ناست دا ډېر افسوس خبره ده او دوی هغې افغانانو ټیک ټاکرانو مبارزو دا هیله کوم چې د خدای خاطر وکړي دا مبارز کوم به نور ځان ته ایسته کوي Pakistan, stop looting Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop looting Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop looting Afghan refugees. Pakistan, stop force on Afghan refugees. Pakistan, stop force on Afghan refugees. نو زه خپلې خبرې را لنډوم نور معزز مشران هغوی هم خبرې کوي خو د ټولو افغانانو څخه په خورا د مخکې دا کومه چې دغه شان په لاریونونو کې برخه اخلی دا کوم داسې حرکت نه دی دا د افغانیت حق دی موږ تاسې غلی مننه باعزت دوستي کوم ودان ډېره مننه ښاغلی حاجي صاحب محمد لایق همشریک څخه کور مودان وایي چې کرښې ړنګې کړي او ملي جذبې راوپاروي چې ټول ولس په شړنګ او شروع کړي داسې څوک غواړو موږ د لاریون پر دې وخت کې د بلجیم هېواد پښتونخوا غورځنګ مشر ښاغلي وحید شیرزاد ته په ډېر درناوي بلنه ورکوم چې مایک ته راسي خپله درنه وینا له لاریون والو سره شریکه کړي بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په نامه عزیزانو موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې د تېرو 2 هفتو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو سره چې کوم سلوک شروع کړی دا د بشر په تاریخ کې ساری نه لري ما سره اسناد پراته دي په پنجاب کې د پاکستان پولیس ورځي افغانان د کورونه وباسي ټول مال ته نستنوي او ورته وایي چې دا تاسې د افغانستان نه دی راولي او تش لاسې فاټک ته لیږي او ورته یې خپل وطن ته لاړ شئ دا هغه افغانانو کله چې په 8مه لسیزه کې دوی به راتله زما ښه په یاد یو ماشوم ضیاءالحق په خپل قوم ته په خطاب کې ویل چې یا قومه کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اصحابو سره مدینې ته هجرت وکړي ارڅارو هغوی دپاره خپل کورونه خالي کړل هغه چا چې 2 مېرمنې لرلې هغه یې پرېښوده مهاجرینو ته یې ورکړې راکل دغه افغانان په تاسو دغه حق لري چې خپلو کورونو کې ځای ورته ورکوئ دعا ورته وکوئ په منځونو کې یاد کوئ چې دوی بېرته په خیر خوشحالۍ سره خپل هېواد ته ستانه شي په هغې وخت کې چې د افغانانو په وجود کې دم نه و او دې هېواد ته یې پناه وړې وه او د پاکستان دپاره افغاني مهاجرینو د لنګې غوا حیثیت درلودو د اروپا او امریکا د نړیوالو نه به کومکونه اخیستل نو دوی به ورته ویل دا زموږ ورونه دي دا زموږ میلمانه دي دوی ته د مهاجر کلمه مه استعمالوئ خو نن دغه هېواد هماغه مهاجر هماغه افغانان د پنجاب نه په دغه شکل کې وباسي چې حتی د ګلاس کې یو ګنډه هم ورته نه پرېږدي او ورته وایي چې دا تاسې د افغانستان ځای سره نه دی راوړي زمونږ د پنجاب نه هیڅ ګیله نشته زمونږ د پنجاب د فوج د پاکستان فوج دا د افغانانو دا د پښتنو دا د کشمیریانو دا د بلوچو دشمن دی
دوی د ټولو قومونو ته د غلامانو په نظر ګوري. نو موږ به د پاکستان د پوځ نه څه د خیر تمه لرو. زما ګیله د پښتونخوا د هغه عالمانو نه ده، زما ګیله د پښتونخوا د هغه ملایانو نه ده چې دوی به په جومات کې ناست ول او د جهاد فتوا به یې ورکوله چې په افغانستان کې جهاد فرض دی او دا خلک چې دلته راغلي دا زموږ ورونه دي، په اسلام کې سرحد نشته. نن دغه د پښتونخوا دغه پیسه پرست ملایان ولې خاموشه دي؟ زما همداسې ګیله د پښتونخوا د قومي پښتني سیاستمدارانو نه هم ده چې دوی په 80 کاله دغه نارې ویلې چې لر او بر یو افغان یوه خاوره او موږ یوه وینه یو. نن د پاکستان د پوځ په دغو کړنو باندې هم عالمان خاموشه دي او هم سیاسون خاموشه دي. او همداسې د کابل کې ناست چارواکو ته زه دا وایم، ستاسې نن د افغانستان چارواکي تاسو د خدای په وړاندې، تاسو د تاریخ په وړاندې مسؤلیت لرئ چې د پاکستان دغه عمل وننګوئ، ویغندئ او نړیوالو سره خپل اندېښنې شریکې کړئ. کنې تاسو به په تاریخ کې کنې تاسو د راتلونکي د افغان تاریخ هېڅوک به ونه بخي. د افغانانو تاریخ ډېر بې رحمه تاریخ دی. موږ تر اوسه شاه شجاع د بچي په موضوع کې دی چې شاه شجاع د قوم او وطن سره څه کړي، خدای راخیسته. پاکستان کې پښتانه سیاستوال، پاکستان کې پښتانه عالمان او په کابل کې ناست چارواکي به د پښتنو راتلونکي تاریخ کې دا به د تاریخ ډېرې بدې څېرې وي که دوی خپل مسؤلیت ادا نه کړي. زه خپلې خبرې نه اوږدوم، دلته زموږ ډېر مشران دي، هغوی به هم خبرې کوي. په آخره کې زه بیا په نړیوالو ټولنې په اروپایي اتحادیه په دوی غږ کوم چې جیس پرس د پاکستان ته دغه امتیاز د پاکستان نه واخیستلی شي. پاکستاني جنرالان د خبردوزه لیکوم دوی باید په تروریستي لیست کې واچولی شي، دوی باید د دین حق محکمې ته راکش کړی شي. دوی د پښتنو جنوساید کړی دی، دوی د پښتنو تورسرې ځورولي دي، دوی د پښتنو سپین ږیري شهیدان کړي دي، دوی د پښتنو ماشومان شهیدان کړي دي. عجیبه قضاوت دی. په امریکا کې 3000 نفره مړه شول، 40 هېوادونو افغانستان ته څوک شعار ورکړي. Pakistan, stop stealing from Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop stealing from Afghan refugees. Pakistan, stop stealing from Afghan refugees. عجیب قضاوت دی. په امریکا کې یو دوه عربانو د پاکستان د پوځ په مرسته د آسیای په مرسته باندې یوه حمله وکړه. افغانستان ته 40 هېوادونو خپل عسکر ولېږل چې تروریزم د منځه وړو. دوی په شرط وژلی دی، دوی 3000 بې ګناه خلک وژلي. د پاکستان د پوځ د لاسه په دې 50 کالو تاریخ نه تېرېږم، د 100 کالو تاریخ ته راځم. په پښتونخوا کې دوی په زرګونو بې ګناه پښتانه شهیدان کړل، خو دنیا هېڅ اواز نه اوچتی، نه چا وغندلو، نه چا دې ته ظلم وویل، نه یې نسل وژنه ورته وویله. زه د نړیوالو باندې غږ کوم چې د پاکستان فوجیان، د پاکستان جنرالان دا باید په بلیک لیست کې واچول شي او دا باید د دین حق نړیوالې محکمې ته راکش شي. مننه. له ښاغلي وحید شیرزاد صاحب څخه د زړه له تله مننه کوم چې ستاسې احساس واقعا د ستایلو وړ دی. وایي چې محترمان زه دا د جبر دیوال ونړوي چې مو بچي د یو مور کړي، داسې څوک غواړو موږ. د لاریون پر دې وخت کې د یوکي هېواد PNP ګوند مشر د خارجه چارو مسؤل ښاغلي جمیل مقصودي ته په ډېر درناوي بلنه ورکوم چې سټېج ته راسي او خپله درنه وینا زموږ له لاریونوالو سره شریکه کړي. Good evening, dear friends of Pashtun Tahfuz movement, the delegation of the United Kashmir People's National Party, who are the allies, sympathizers and well-wishers of the people of Afghanistan, who were the victim of Cold War policies orchestrated by
the Pakistani military against the people of Afghanistan and Pashtunistan. Dear friends, we are here to express our solidarity with the people of Afghanistan, with the peaceful movement led by Manzoor Pashtun Mashar under the aegis of Pashtun Tahfiz movement. I must say that the people of Afghanistan and the Pashtun people as a whole have blessed the leadership of Mashar Manzoor Pashtun, and I would say the great Bacha Khan reborn in the shape of great Manzoor Pashtun, who reunited the Pashtun people, Pashtun nation against proxy war, militancy, exploitation and forced division of their homeland. My dear friends, it is time to condemn Pakistani military intervention into Afghanistan in Pashtun areas for the sake of exploitation of natural resources under minerals and other resources. The same military is doing the same policies in Gilgit-Baltistan and Pakistani occupied territory of Jammu and Kashmir. So in this struggle, we are united, we are one to condemn these treacherous policies by the Pakistani military and their stooges, which are killing peaceful activists, peaceful people, putting PTM stalwarts in Schedule 4, in Khyber Pakhtunkhwa, in Pashtunistan region, in Gilgit-Baltistan, and also they are doing the same policies, promoting extremism, terrorism, and jihadi culture in the whole region. So we should demand international community from the European Parliament, from the United Nations, and from other world leaders that they should ban Pakistani military, their stooges who are operating in plain clothes and who are doing this kind of policies which are against international norms, international law, and serious and sheer violation of fundamental human rights of the people of the entire region. So I am grateful for this opportunity, and I am here, and I wish to continue our peaceful resolve and resilience under our collective response, our collective concern for the sake of safety, dignity, honor, and basic rights, including the right of self-determination and freedom and independence of our people. Long live Pashtunistan, long live Jammu and Kashmir. Thank you. Thank you very much, sir. Pakistan, stop force on Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop force on Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop killing Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop stealing from Afghan refugees. Stop. ډیره مننه له ښاغلي جنرال مقصود صاحب څخه ډېر معلومات وایي چې له پنجابه خپله خاوره د اټک وګټي چې نور اوبه د ظالم څوک کړي داسې څوک غواړو موږ درنو ګډونوالو د لارین پر دې وخت کې په تورپین کې د افغانانو مشر ډیر محترم ښاغلي ډګروال شیرین صافي صاحب ته بلنه ورکوم چې راسي او خپله وینا له لارینوالو سره شریکه کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي څخه تعالی په سپېڅلي نامه زما معززینو نن چې موږ او تاسو ته راغلي د یو چا غږ پورته کولو لپاره راغلي د یو مظلوم ملت د یو مظلوم خلکو د هغوی د هغه پټ غږ د اوچتولو لپاره راغلي. قدرمنو کډوالي دا د چا کوم شخصي نظر یا د چا کوم شخصي میلمانه نه دي، دا د دنیا په نړیوالو قانونو او کنوانسیونونو کې تایید شوې یو خبره ده.
په 1933 کال کې هم په 1938 کال کې او په 1948 او په 1950 کال کې د کډوالو قانون او کنوانسیون تایید شو چې دا د ملل متحد او د حقوق بشر د خوا نه هم تایید شوي. زموږ عرض دا دی چې ولې یو کډوال سره چې هغه په قانوني لحاظ باندې یو ملک ته کډوال شوی دی ولې داسې غیر انساني او غیر بشري سلوک وشي؟ د پاکستان په جوړ شوي هیواد کې دا یو جوړ شوی هیواد دی، په ده کې هندیان شته، کشمیریان شته، ایرانیان شته او د نورو ملکونو کډوال هم شته. ولې هغوی نه ایستل کېږي چې افغانان په داسې بد او زیات داسې بد دغه باندې اوسېږي، تنها افغانان ترکیب کېږي؟ ولې داسې وشي؟ هغوی هم کډوال دي، افغانان هم کډوال دي، اما د هغوی سره دوه مخی چلند کېږي. هر کله چې یو کډوال د کوم ملک نه وځي باید په عزت سره په حرمت سره د هغه ټول انساني کرامت په نظر کې ونیول شي. موږ ته په تاریخونو کې معلوم دی د پاکستان د جوړ شوي هیواد دغه ریاست همیش د افغانانو په کورنۍ چارو کې ګوتې وهل دي، د افغانانو سیاسي او اقتصادي او نظامي رژیمونو او سیاستونو ته تاوان رسولی دی. د پاکستان سیاست همیشه د افغانانو په خاطر باندې مغرضانه او دی. موږ خپل د ورونو د دغه مظلوم ولس اواز نړیوالو ته رسوو. دغه پارلمان چې زموږ او ستاسو تر شا دی د دغې خلکو ته یې رسوو. هغه څوک چې په دغه لاره کې کار کوي، هغه څوک چې د انسانیت او د بشریت لپاره کارنارې وایي، موږ د خپل د مظلومیت اواز د خپل ورونو اواز هغه خلکو ته رسوو، د خپل دغه مظلوم ولس اواز هغه چا ته رسوو چې هغه زموږ اواز اوري. موږ همدلته په دې خاطر راغونډ شوي چې د خپل دغه ورونو تر شا ولاړې دا سپورټ کوو. موږ دا وایو چې لکه نور اروپایي هیوادونه لکه امریکا او ټول مترقي هیوادونه چې څنګه د یو کډوال سره وضعیت کوي، دوی پاکستان دولت دې هم وکړي. څه معنا نه دی چې د دې هیواد کډوال یو او دغه هیواد کډوال بل دی، نه. دوی د کډوالو نه د افغان کډوالو نه په هغه وخت کې چې ضرورت و هر څه یې ورته مهیا کول، هر څه یې ورته ویل، مګر نن چې د پاکستان د جوړ شوي هیواد خپل هغه ضروریات یې مشغول شوي دي، نو افغانان مسکینان، افغانان مظلوم خلک په یو نوم باندې راوباسي. موږ او تاسې د دغې خپل ورونو تر شا ولاړې دا د هغوی د مظلومیت اواز هر چا ته رسوو، هر بشري ټولنې ته رسوو. خدای وکړي چې زموږ دغه د مظلومیت غږ د اروپایي پارلمان ته او نور بشري سازمانونو ته ورسېږي او په پاکستان باندې خپل سیاسي فشار واچوي چې زموږ د افغانانو د ضرورونو لاس واخلي او دغه کډوال په شرافتمندانه توګه په عزت سره خپل کورونو ته ستانه شي. ډېره مننه، وخت مو نه نیسم. کور مو ودان. کور مو ودان ډګروال صاحب محترم. Pakistan, stop killing Afghan refugees! Stop, stop, stop! Pakistan, stop force on Afghan refugees! Stop, stop, stop! Pakistan, stop force on Afghan refugees! Stop, stop, stop! Pakistan, stop killing Afghan refugees! Stop, stop, stop! Pakistan, stop looting Afghan refugees! مننه. کور مو ودان. چې مې ټوپک او قلم دواړه په قلم بدل کړي، چې مې ټوپک او قلم دواړه په قلم بدل کړي، چې نور له جنګه مو زړه تور کړي. داسې څوک غواړو موږ د لارین په دې وخت کې د هایلند هېواد پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ښاغلي قدرمن امین پښتون صاحب ته بلنه ورکوو چې مخکې وراسي او خپله وینا لاریونوالو سره شریکه کړي. ډېره مننه د لوی او مهربان رب په سپېڅلي نامه. شاعر وایي تر هغو به په وینو وي تقدیر د پښتنو، تر هغو به په وینو وي تقدیر د پښتنو، آزاد چې تر اټک نسي جایګیر د پښتنو. یوازې څو رندان پر میدان د ننګ ولاړو، یوازې څو رندان پر میدان د ننګ ولاړو، نه خان پسې راووت او نه پیر د پښتنو. د لارون قدرمنو ګډونوالو سلامونه او درناوی مې قبول کړي. د نن احتجاجي لاریون موخه د بېوزلو افغان کډوالو سره د پاکستان د ظلم او جبر غندن او ژر تر ژره ودرول دي.
پاکستان لسګونه کلونه د افغانانو سره د ورورولۍ په نوم غداري، د مسلمانۍ په نوم منافقت او د بشریت په نامه ظلم او جبر کړی دی. تل یې د افغانانو د مجبوریت څخه د ځان په نفع مغرضانه استفاده کړې ده. پاکستان همیش د افغانانو سره ټول نړیوال سیاسي، بشري او اسلامي اصول تر پښو لاندې کړي دي. کډوالي چې یو غیر نړیواله سیاسي منل شوې پروسه ده، پاکستان د تل په څېر یو ځل بیا غواړي چې پر افغان واکمنو او نړیوالو بشري ټولنو یې د یو سیاسي فشار په ډول وکاروي. موږ په کور دننه افغانان نه یوازې دا چې د کډوالو د بیرته ستنولو مخالفت نه کوو، بلکې پر وخت او ژر تر ژره د دا پروسې په نړیوالو اصولو د ترسره کېدلو غوښتونکي یو. پر وطن د واکمنو او ټولو حقوقي او مدني ټولنو څخه مو غوښتنه دا ده چې د افغان کډوالو سره د پنجابي ریاست هغه د غلا، ظلم او جبر ټولې قضیې په هر ډول ممکنه لارو وڅېړي او د پاکستان په وړاندې په نړیواله بشري منابعو کې ثبت کړي. بل دا چې پاکستان او په پاکستان کې ټولو سیاسي پارټیو په خاصه توګه تش په نوم پښتانه لیډرانو ته شرم پکار دی چې د هندوستان بریتور پیلوټ تر شې تداوی او تیرام وروسته یې په قدر هند ته ولېږدو او یو بېوزله افغانه مهاجره مرغۍ ستا د پوځ او پولیسو لخوا زنداني کیږي او بېعزته کیږي. نفرت لرو ستا د مسلمانۍ، ستا د ګاونډیتوب او ستا د انسانیت څخه. د نړیوالو بشري منابعو په خاصه توګه د UNHCR څخه مو غوښتنه ده چې نور زموږ د لالو ګاونډیو ته د افغان مهاجر په نوم مرسته ودروي او پر ځای یې په کور دننه د افغانانو سره د سرپناه جوړولو او نور د ژوند اولیه ضرورتونه برابر کړي. په دا صورت کې به کډوال وکولی شي چې په خپله خوښه او راحتي خپل هېواد ته ستانه شي. د کړېدلي او ځورېدلو افغانانو پر خپله خاوره او ټاټوبي د باعزته او ارام ژوند په هیله. مننه. ټول ودان سلامت اوسئ ښاغلی امین پښتون صاحب. وایي د هر کاروان اول منزل معلومول پکار دی، بیا پسې نیت تلل او سم په کلکه تلل پکار دی. د مارین پر دې وخت کې د انتروپین په بلجیم هېواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د انتروپین ښار مسؤل ښاغلي عبدالقاهر جبارخیل صاحب ته بلنه وکړو چې مخته راسي او خپله وینا له نارینوالو سره شریکه کړي. د ټولو نه د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم تر پاتې نه هېرېدونکې تحفه سه عبارت د سلام څخه دا وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، تاسو لرې لرې ځایونه راغلي یئ. الله تعالی نه اول تاسو ته اجر عظیم غواړم چې ستاسو د خپلو پښتنو افغانانو ورونو د غمرازۍ ووایه، د هغوی خواخوږي ووایه، د هغوی خواخوږۍ په خاطر باندې دلته راغونډ شوي یئ. نو بیا وایم چې الله تعالی تاسو ته اجر عظیم درکړي. دوستانو، موږ دغه غونډه چې نن نیولې ده، ډېر میډیا نه به موږ خلک ګوري. غونډه د موږ دا په دې خاطر باندې ده چې د پاکستان د حکومت د پنجاب د ریاست د خوا نه د ډېرې موده راهیسې خو بالخصوص په داسو ورځو کې د هغوی له خوا نه د موږ کوم افغانان پښتانه وروڼه چې د پاکستان په ساحه کې پراته دي او په پښتونخوا ساحه کې پراته دي، هغوی سره د پاکستان د پنجاب د ریاست له خوا نه داسې بېرحمانه او داسې بې انصافه چې هغه د بین المللي قانون خلاف هم ده ظلمونه ترسره شو. چې داسې ظلمونه چې ما ټوله د ما دغه د کوم 55 کالو ته مې عمر رسېدلی ده، په ډېرو لارینو کې او په ډېرو کړاوو کې مې دغه عمر راتېر شو، خو ما داسې ظلم نه دلدلی. حتی چې دې ځان ته مسلمان وایي او د موږ ګاونډي هېواد هم ده،
یو کافر دی یو مسلمان سره داسې ظلم نه کوي لکه چې د پاکستان د پنجاب ریاست د موږ افغانانو سره ترسره کوي او لګیا دي. نو دلته موږ سره راغونډ شوي یو، نو دا په دې خاطر باندې راغونډ شوي یو چې دغه زموږ د دغه مظلومو او بیچارهو افغانانو ورونو غږ د دغې میډیا له لارې نه د اروپایي پارلمان ته چې دغه مخامخه چې ګوري د اروپایي پارلمان ده چې دغه غړو ته زموږ دغه د خپلو افغانانو ورونو هغه چوپ غږ، هغه بېوزله غږ، هغه د کمزورو افغانانو ورونو غږ ورسوه. او دغه اروپایي هېوادونه چې دوی وایي چې موږ د بشر دوسته یو، نو دغه چې دا بشر دوسته ده دا څو پېرې موږ لاریونونه کړي دي. ظاهران یې چې دغه بشر دوست چې دا ټولو هېوادو ته ده او که یوازې دغه کفري هېوادو ته ده یا داسې ځینو هېوادو ته ده او که هم افغانستان ته هم ده. خو چې موږ څومره کوشش وکړو او کوې خو تر اوسه پورې د موږ ورسي نه ده سوې. ډېر خفه او مایوسه کېږم چې ولې داسې موږ سره دغسې کړنې ترسره کېږي. که هغه ترسره کوي پاکستان خو ما سره ګاونډي ده، دښمن مې ده، کوي به یې. تاسو خو وایئ چې موږ بشر دوسته یو او موږ د بشرو چې چا سره ظلم زیاتی کېږي نو د هغوی څوک ظلم ورسره کوي د هغوی مخه نیسو، هغوی د دغه ظلم نه منع کوو، د مظلوم سره کومک او مرسته کوو. نو کله کوئ تاسې نن سبا چې موږ مهاجر هلته پراته دي د هغوی کورونه ړنګېږي، د هغوی مالونه چورېږي. تاسې په میډیا باندې نه په هره ژبه باندې ترجمه ده که زه اوس دلته په پښتو غږېږم خو دغه ظلم او زیاتی خو چې ده په دري باندې ترجمه ده، په اردو باندې ده، په انګلیش باندې ده، په هره ژبو باندې ده. آیا تاسې سترګې دید نه لري یا وینئ نه یا د موږ غور نه کوئ؟ خو پوهېږم چې د موږ غوراسي نه کوئ. نو تاسو نو دغه پارلمان نه مداخله او غوښتنه ده چې د موږ دغه اواز دوی واوري او د موږ دغه کوم افغانانو سره ظلمونه ترسره شو او د دغه پاکستان باندې بندیزونه ولګوي او د محکمې ته یې راکش کړي او دوی نه پوښتنه وشي چې ولې دغه افغانانو کوم دې ظلمونه کړي دي چې تاسې دوی باندې داسې بېرحمانه او دا رقم ظلمونه ترسره کوئ چې یو کفري هېواد دی یو مسلمان هېواد سره نه ترسره کوي. Pakistan, stop stealing Afghan refugees. Pakistan, stop force on Afghan refugees. Stop killing Afghan refugees. Pakistan, stop stealing Afghan refugees. نور دوستان هم دي یو ځل بیا هم په دغه نړیوالو باندې غږ کوم چې دغه د موږ د غږ واورئ او دغه پاکستان محکمې ته راکش کړئ او د موږ پوښتنه ترې وکړئ. او بل په خپلو افغانانو ورونو باندې هم غږ کوم چې پاکستان کې اوسېږي زموږ هلته ډېر د پیټي ورونه ونیول شول، هغوی شکنجه شو، هغوی ته شاټونه ورکول شو، حتی نوکان ته وکاږل شو، خو د هغوی چغې او بغارې ونه وتلې. تاسې په دغه میډیا کې ډېرې چغې او بغارې وښیه، څنګه نارینه یې چې هغه نارینه وزاړي او د دښمن له لاسه هغه چغې او بغارې ووهي. دغه چغو بغارو نه ما تاسو لږ لاس واخلئ. خیر د انسان باندې هره کمالات راځي، سختیا پسې آخر ته بیا اسانتیا راځي. داسې اسانتیا به راسي چې چا خبره دغه بدله به یې ټول چنده ترېنه واخلو. خو خیر نورې خبرې نه اوږدوم. نو هغه افغانان چې دلته اوسېږي په اروپا کې، هغه افغانان چې چېرته کله لاریونونه کېږي په هغو باندې هم دغه میډیا لارې نه غږ کوم چې دغسې لاریونونه په دغه هېواد کې هنر ترسره شو چې نور دا هېوادونو کې ترسره کېږي، دغسې لاریونو کې برخه اخلئ او دغو خپلو پښتنو افغانانو سره کوم ظلم چې پاکستان کې ترسره کېږي نو د هغوی اواز اوچتوئ. د توجه نه مې ونړئ. مننه. لا ښاغلي معلم صاحب عبدالقاهر جبارخیل څخه نړۍ مننه. کور مودان له پردو څنګه ګیلې وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې توړوي پر پرهارونو باندې. درنو هېوادوالو
او د لارین ګډونوالو د لارین پر دې وخت کې د پیجیم مشر ملګري او د بشري حقوقو خاو زرالي خان او فردي صاحب ته په ډېر درناوي بلنه ورکوم چې سټیج ته راسئ او مخ ته راسئ او خپله وینا د لارینوالو سره شریکه کړئ. Today we are here in front of the European Parliament, Brussels, Belgium, to protest against the wrong policies, the brutal policies of the Pakistan and Pakistani military. For the last few days, we are continuously looking at that the Pakistan has started the crackdown, the brutal crackdown against the Afghan refugees who have been living in Pakistan and Pashtunistan for the last 40-50 years. Since 1980, when the then General of Pakistan military, Ziaul Haq, who was killed in a crash in 1988, he brought the Afghan refugees to the Pakistan. He opened the Duran line. We call it Duran line. The Pakistan called it the border, but this is not the border, the Duran line. And he said that the Afghan refugees are not refugees, they are our brothers, they are our sisters, and the Pakistan is their second home. But that was the policy of the Pakistani military to deceive the world, to get the dollars, and to deceive the Afghans who were used continuously by the Pakistan military, Pakistan intelligence agencies to destroy the Afghanistan. For the last few days, the Pakistan has started the crackdown, the intimidation, abuse, violence, and the cruelties against the Afghan refugees in Punjab and Pashtunistan. The Pashtunistan, which has been the part of the Afghanistan, but now the Pakistan has occupied it. Among the Afghan refugees, 1/3, they are the women, they are the children, they are the aged people, the ill people, but the Pakistan Army, Pakistan Intelligence Agency did not care for it, did not protect them. Pakistan started crackdown against them. Pakistan brutalized them. Pakistan put the violence against them. They were arbitrarily arrested, they were abused, they were bribed, even the ill people, and they were dragged in the streets of the Punjab, Lahore, Islamabad by the Pakistani military, slaughters, Pakistani soldiers, their agents, and the plainclothes. The police also committed the violence against these people. So the Pakistan is a criminal state, it's a terrorist state, and it is run by the mafia. The mafia is the Pakistani military, Pakistani intelligence agencies. They destroyed Afghanistan. How can the women and the children, they go back to a country which was destroyed by the Pakistan intelligence agency for the Afghans? How can they reside there? How can the Afghan women reside in a country where their rights have been, where they have been deprived of their rights of education, of the work? So they have no spaces. Their spaces are shrinking there. So the Kabul was also occupied by the Pakistan. But the main problem of the Pakistan is that when the Afghan refugees were used by Pakistan to destroy Afghanistan, so they were holy people. They were jihadists for the Pakistan. They were lovely. They were blue-eyed.
But today, Afghans said, no, we will not interfere in our own affairs. We will not destroy our own country. Stop Pakistan. Enough is enough, because the Afghans realized that they will not be used by the Pakistan intelligence against their own country. Now the Pakistan is angry. The Pakistan says, you are not our brothers, you are not our sisters. There is no Islam, there is no Ansar, there is no Muhajirin. So you should go back. The Afghan refugees, according to 1951, they have the right to stay there. This international law of refugees of 1951, we know it, that the Pakistan is not signatory of that law, international law. But there is an article in that law, Article 33, which says the countries are binding to protect the refugees who have not signed it. They must protect it. This is a very important law. The Pakistan is binding. One person here, he demanded of international, before me, the community, that the Pakistani generals should be brought to The Hague to stand trial in the International Court of Criminal. I support it. The Pakistan is a terrorist state. Pakistan has committed terrorism. Pakistan has promoted the jihadi culture, and the Pakistani state is responsible. Pakistani military is responsible. Pakistan intelligence agency, ISI, is a terrorist organization. This must be stopped to commit the brutality, the cruelty against the Afghan refugees. The Peshawar, Pashtunistan is a part of Afghanistan, and Pakistan, Punjabi state and its military have no right to force deport the Afghan from their land, because this is a historical place of the Afghanistan. This is the historical part of the Afghanistan. So we are here, we demand of international community, particularly this important house, the parliament, which is the representative of the democracies, for the protection of the human rights, for the dignity of the humanity. Because Afghans are the human being, they must be protected. Pakistan must be asked, enough is enough, and Pakistan's hands must be stopped to intimidate the Afghans, to force deport the Afghans. If the Afghans want to go to their land, they can. But the situations, they are not good. The atmosphere is not favorable for them. When the situation will turn favorable, so the Afghans will go themselves. But the Pakistan must not interfere there, and Pakistan must let Afghans to stay in a very peaceful atmosphere, to build their country, and the interference of Pakistan must be stopped, and the generals of Pakistan must be stopped. The brutalities against the Afghans, they must be declared as a terrorist. Pakistan must be declared as a terrorist state. Thank you very much. ډېره مننه خدای صاحب کور مو ودان سلامت اوسېږئ. Pakistan, stop force on Afghan refugees. Stop, stop, stop. Pakistan, stop force on Afghan refugees. Stop, stop, stop. Pakistan, stop deporting Afghan refugees. Stop, stop, stop. Pakistan, stop killing Afghan refugees. Stop, stop, stop. Pakistan, stop looting Afghan refugees. Stop, stop, stop. Pakistan, stop looting Afghan refugees. Stop, stop, stop. کور مو ودان ښاغلی رمضان صاحب سلامت اوسېږئ. درنو هېوادوالو، وایي د وطن پیغلو مو اخر دې حد ته ورسېدې. د بېوسۍ شعار لیکي په مړوندونو باندې و. د نړۍ خلک به په کومو سترګو ګوري موږ ته چې دې هېواد کې مو بندیز په مکتبونو باندې د لاریون په مخ کې
شوقیان د وطندار ټولنې مشرتابه غړي ته په ډېر درناوي بلنه ورکوم چې مخته راسي او خپله درنه وینا زموږ لاریونوالو سره شریکه کړي. السلام علیکم د مینې او د وینې شریکو افغانانو، تر ټولو د مخه د ځانګړي هېواد بلجیم څخه چې په وسط باندې ډېر کوچنی، حتی تر هرات ولایت څخه هم ډېر کوچنی دی، ولې سیاسي لحاظ نه، نظامي لحاظ نه په ټوله نړۍ کې ډېر خاص شهرت لري چې د ټولې نړۍ نظامي او سیاست همدا مرکز ټاکونکی دی. د دوی څخه د چارواکو څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې موږ د عدالت بالخصوص د افغانانو مهاجرو وروڼو چې په ډېر ظلم ستم سره نن پرته له دې چې په دوی باندې کوم خیانتونه تثبیت شي یا په سر ورسېږي، د دوی ټول مارونه، د ټول ځانګړی ثروت یې چور و چپاول او لوټمار شول او په زمین کې پر دوی باندې ډېر ظلمونه وشول او دوی بدون د پرته له کوم جنایته ټولې زندانونو ته واستول. زه غواړم چې دوی ته داسې یو عرض وکړم چې په اول قدم کې دوی نه ډېره مننه چې موږ ته د خپلو مظلوم ولس دا زمینه موږ ته مساعده کړه چې د دوی غږ په دې اروپا کې د پارلمان تر څنګه او د ناتو تر څنګه موږ ټولې نړۍ ته پورته کړو. خو دوی نه هیله کوو چې د مویر او میرې برخورد نور په ټوله نړۍ کې بس کړي. دوی د پنجاب د جنرالانو چې زموږ د مظلوم ولس سره په ډېر مظلومانه ډول سره دوی سره برخورد کوي، دوی په تور لیست کې واچوي او بین المللي محکمې ته دوی معرفي کوي. او په زمین کې دغو افغانانو څخه چې نن یې دا لاریون سازماندهي کړی دی، دوی نه یو نړۍ مننه. او د خدای پروردګار نه دا غواړم چې هغه افغانان چې نن د دوی ضمیرونه، د دوی وجدانان په خوب کې دي او تمام ورځ پرته له دې چې راشي د خپل عدالت په خاطر، د ورونو په خاطر په دې لاریون کې برخه واخلي او دا باران د دوی وجدانونه را بیدار کړي او په آینده کې زموږ د لاریونونه په ښه ترتیب سره تنظیم شي او ټول پکې ګډون وکړي. تاسو نه ډېره مننه او ټول د خدای په عزت او حفاظت اوسئ او مخ په لور د داسې لاریونو د نور لاریونو تنظیم او مدیریت په لور. السلام علیکم. وخت مو نه نیسم، تاسو نه ډېره مننه. السلام علیکم. له شاخیل صاحب څخه نړۍ مننه. ای پښتنو، په ایمان دې لوبې وشوې، په جومات او په قرآن دې لوبې وشوې. لاریون پر دې برخه کې ډېر قدرمن انجینر صاحب سعید حضرت سعادت صاحب ته مننه ورکوو چې مخته ورسي او خپله پرېکړه لیک زموږ لاریونوالو ته واوروي، البته په غزلونو. السلام علیکم. سلام و احترام به تمام اشتراک کنندگان گردمایی امروزی. ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایو. خبره دا ده چې دا پرېکړه لیک دی، قطعنامه ده، خو ما باید دا په اخر کې لوستلی وای، مګر دعوا د خپروالي له امله دلته مشرتابه دا فیصله وکړه د لاریون د دې غونډې تابع کوونکو دا فیصله وکړه چې زه دا اوس واستول ولرم. البته فرانسوي ژبه باندې ده، په دې خاطر باندې چې تر دوی دا غږ ژر ورسیږي. Lettre de résolution concernant les mauvais traitements et l'expulsion forcée des réfugiés afghans par le Pakistan. PTM, Belgique et les résidents afghans ici en Belgique. Bruxelles, le 20 avril 2025. Nous, les participants du rassemblement d'aujourd'hui, partageons cette résolution pour exprimer nos plus profondes préoccupations et notre condamnation des traitements inhumains et de la
déportation forcée des réfugiés afghans actuellement pratiquée par le gouvernement pakistanais. Pourtant, des millions de réfugiés afghans vivent au Pakistan depuis plus de 4 décennies, fuyant la guerre, la persécution et l'instabilité dans leur pays d'origine. Nombre de ces réfugiés ont construit leur vie, élevé des familles et contribué au tissu social et économique de la société pakistanaise. La récente mesure prise par l'autorité pakistanaise, notamment les arrestations arbitraires, la détention, l'harcèlement, le pillage et la confiscation de leurs biens et l'expulsion massive constituent une grave violation des droits de l'homme international et de protection des réfugiés consacrée par la Convention de 1951 sur les réfugiés et son protocole de 1967 auquel le Pakistan est normalement lié bien qu'il ne soit pas signataire officiel. Le statut SGP du Pakistan, c'est Generalized Scheme of Preference Plus, ou le système généralisé de préférence plus. Alors le maintien de ce statut SPG plus de Pakistan dans les conditions actuelles porte atteinte à la crédibilité du cadre de la communauté européenne en matière de droits de l'homme. Nous rappelons l'Union européenne à réexaminer et à suspendre immédiatement le statut SPG plus du Pakistan en raison de ces violences généralisées et systématiques des droits de l'homme, en particulier à la rencontre des réfugiés afghans vulnérables, des minorités ethniques et des religieux, comme vous le savez, qu'ils ont même tué récemment une personnalité religieuse, Mufti Munir Shakir. Malgré les avantages économiques accordés dans le cadre de SPG+, en échange de respect de 27 conventions internationales sur les droits de l'homme, le droit du travail, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance, le Pakistan a systématiquement violé ses engagements. Le harcèlement et l'exploitation des réfugiés afghans, de leurs biens, le pillage et la déportation forcée des réfugiés afghans, la répression des sit-ins pacifiques et la disparition forcée, la torture en détention et la répression de la liberté d'expression constituent autant de violences ou violations flagrantes du droit international. Le maintien du statut de SPG+ du Pakistan dans les conditions actuelles porte atteinte à la crédibilité du cadre de la communauté européenne en matière de droits de l'homme. Nous exhortons la Commission européenne et le Parlement européen à lancer une enquête immédiate, à suspendre le statut SPG+, et à exiger des réformes concrètes comme condition à son rétablissement. Par conséquent, nous prenons les décisions suivantes. Condamner les mauvais traitements, l'intimidation et l'expulsion illégale des réfugiés afghans par l'autorité pakistanaise. Appeler le gouvernement pakistanais à garantir le traitement humain et digne de tous les réfugiés à l'intérieur de ses frontières. Exhorter la communauté internationale, y compris les Nations Unies, les pays donateurs et l'Organisation de défense des droits de l'homme, à faire pression sur le Pakistan pour qu'il adhère aux normes internationales et qu'il contribue au rapatriement pacifique et digne vers l'Afghanistan. Arrêter immédiatement le pillage et le harcèlement des réfugiés afghans. Nous condamnons fermement la campagne actuelle de harcèlement, l'extorsion, le pillage et des expulsions forcées menées contre les réfugiés afghans au Pakistan. Ces actions du Pakistan constituent une violation flagrante des droits de l'homme, des principes humanitaires internationaux et des valeurs morales et islamiques du Pakistan. Les réfugiés afghans sont victimes de la guerre, de l'oppression et du
déplacement. Au lieu d'être protégés, les réfugiés afghans sont soumis à des humiliations, des abus et des expulsions illégales de Pakistan. Nous demandons l'arrêt immédiat de descente de police, de harcèlement et de confiscation de biens et de revenus des réfugiés. La pleine responsabilité pour ceux qui exploitent ou maltraitent les réfugiés afghans, y compris l'armée et l'establishment pakistanais. Protection juridique et aide humanitaire pour tous les réfugiés afghans, enregistrés et sans papier. Enquête indépendante sur le mauvais traitement infligé aux réfugiés avec accès autorisé de HCR, au commissariat aux réfugiés, et des observateurs des droits de l'homme. Respect de la dignité humaine et des principes de non-refoulement, c'est-à-dire aucun réfugié ne doit être renvoyé de force vers un lieu dangereux. Rapatriement pacifique et digne des réfugiés dans leur pays. Les réfugiés doivent recevoir des informations précises et actualisées sur la situation en Afghanistan. Soutenir les réfugiés dans leur réintégration, leur réinstallation initiale, leur programme de subsistance et leur accès à l'éducation. Encore, on met l'accent sur le droit à l'accès à l'éducation. Nous, membres de PDM Belgique et résidents afghans en Belgique, nous opposons fermement à la injustice subie par les réfugiés afghans au Pakistan et appelons les autorités à agir pour qu'elles respectent leurs droits de l'homme et le droit international. Au nom du PDM de Belgique, Wahid Sherzad, 20 avril 2025. ډیره زیاته مننه بسیار زیات تشکر زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان الله انجینر صاحب سعادت څخه نړۍ مننه کور مولانا سلامت شي وایي د غفلت د خوب نه کله راپاڅېږي د ملالۍ په پیزوان دې روږدي وشوي درنو ګډونوالو د لاریون پر دې وخت کې د بلجیم هېواد پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړی سیاسي فعال او پخوانی جهادي قومندان ښاغلي جعفر شجاع ته بلنه ورکوي چې قومندان صاحب جعفر ته بلنه ورکوي چې مخ ته راسي او لاریونوال ته خپله وینا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. افغانانو ورونو دا هغه مهاجر دي چې دوی په ایټم کې جوړ کړ. دا هغه مهاجر دي خیل خیل رنگ پرنګ توغندي یې جوړ کړ. دا هغه مهاجر دي چې په راتلو کې دوی ورته ګلان په غاړه اچول او لقب یې د انصار ورکاوه او په رښتا باندې انصار. انشاءالله د همدغو مهاجرو په برکت باندې به پاکستان دا وعده در سره کوم الله پاک به ورانوي او تاسو را سره وایئ امین. دا هغه پاکستان ده چې په فلسطین کې د اسلام د نامه لاندې فلسطینیان مړه کړل. دا هغه پاکستان ده چې په عراق کې مسلمانان مړه کړل د پیسو لاندې. دا هغه پاکستان ده چې په پښتونخوا کې 80,000 کسان مړه کړل. دې نه به موږ څه امید کوو؟ دا د اسلام په نامه نه ده جوړ سوی. دوی وایي چې لا اله الا الله په نامه جوړ سوی او دا پاک پاکستان ده. زه وایم دا اسلام نه پاک سوی ده. دا یو هندو ده، دا یو منافق ده او دې چې کوم افغانانو ته صدمه رسولې ده دې ټولو افغانانو ته زه وایم چې ځان کې ننګ پیدا کړي، ځان کې غیرت پیدا کړي. تاسو د احمدشاه بابا الواده یې، تاسو د میرویس بابا الواده یې. نو کله چې د میرویس بابا الواده یې نیکه چې څه کړي زوی او لمسی یې ماغه کوي. انشاءالله دا به له جغرافیا نه ورکوو
د ما په پښتونخوا پښتنو باندې غاږ ده چې پنجاب کې خو چې دوی کوم ظلم کوي من د دې که ګیله کوم دام کمزوري ده من پښتنو ته وایو چې په کوم ځای باندې افغانان پراته دي دا د من خاوره ده او ملا وتړئ 100,000 کسانو یا 100,000 خلکو ملا نه وتړلې انګریزانو ته یې ماتې ورکړه روسانو ته یې ماتې ورکړه راجیک سئ چې پنجابي ته د ماتې وخت را رسېدلی او ماتې ورکوو یو موټی سئ خدای ته وګورئ د خدای رسول ته وګورئ نور لاسونه سره یو کوي دا ورځ پنجابی یادو دا ډېر شرم ده د پښتنو دپاره Pakistan stop force on Afghan refugee. Pakistan stop force on Afghan refugee. Stop. Pakistan stop force on Afghan refugee. Stop. Pakistan stop deporting Afghan refugee. Stop. Pakistan stop stealing from Afghan refugee. Stop. Pakistan stop stealing from Afghan refugee. Stop. محترم افغانانو بس منځ کې چې هغه راغی زه به یې بس کړم دغه د یو شعر په هغه باندې وایي ضد قوم په مینه سربازان فکرونه نه کوي وایي ضد قوم په مینه سربازان فکرونه نه کوي ناس په سنګرونو کې شازلمیان فکرونه نه کوي وایي ضد قوم په مینه سربازان فکرونه نه کوي ناس په سنګرونو کې شازلمیان فکرونه نه کوي مرګ په پاکستان مرګ په پاکستان مرګ په پنجاب مرګ په پنجاب مرګ په پنجابي بس کور مورد سلامت سیدی خغای کماندان صاحب محترم مننه ای د وخت مجنونه هله را بیدار شه د لیلا په تور زلفانې لوبې وشوې د بلجیم هېواد پښتونژغورنې غورځنګ د انتورپین ښار د کمیټې غړی ډېر محترم او قدرمن شخص ښاغلی جاوید احمدزي ته بلنه ورکوم چې مخکې وراسي او خپله وینا له لاریونوالو سره شریکه کړي سلامونه الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ لومړی د تاسو ټولو نه مننه چې په دې باران او په دې خرابه هوا کې دلته راغلی یاستئ خپل ضمیر او خپل شعور هم دې ته اړ کړی چې دلته راستئ د خپلو افغانانو غږ نړیوالو ته ورسوئ ملګرو زه ډېرې خبرې نه کوم پخوا به چې کله ما ملګرو ته یا دوستانو ته ویل چې د پی ټي ایم لخوا لاریون دې راځي چې ورسو نو دوی به دا دلیل پیش کوو چې دا خو کورنۍ دلته ده ټول دوستان دې دلته دي موږ هلته کورونه دي کاروبارونه دي نو زه له دغه ملګرو نه پوښتنه کوم چې اوس د تاسې کاروبارونه څه حالات دي څه پوزیشن لري تاسې کاروبار نو اوس هم سره وخت دی پی ټي ایم سره ودرېږئ بل خبره چې موږ بلجیم کې 15 زره افغانان یعنې داسې اټکل شوی ده چې دا نومونه یې لیکل شوي دي او دلته اوسېږي 15 زره نو د ډېرو ملګرو دا سوال هم دی دوی دا پوښتنې هم دي چې دا موږ ډېر وخت لاریونونه کوو د موږ لاریونونه ولې نړیوالو ته نه رسېږي نو څنګه چې تاسو پوهېږئ دغه مبارزه چې ده دا شعوري مبارزه ده او ولسي مبارزه ده که چېرته له دغه 15 زرو نه لس سلنه خلک دلته راسي دا 3.5 زره کېږي نو چې 3.5 زره خلک دلته راسي دا ولسي غونډه کېږي نو دغه نړیوال څه چې اروپا څه چې ټوله دنیا یې تاسو غږ اوري نو تاسو غږ کې به ډېر قوت وي نو زه ملګرو تاسو ټولو نه هیله کوم چې راتلونکي ته ښه ډېر راسي او یو هیله د افغانستان نه کوم د افغانستان ولس نه کوم چې څنګه چې تاسو کډوال راځي نو هغوی ته غېږه پرانیزئ څه وخت چې په اوکراین کې جنګ پیل شو نو دغه بلجیمي ولس د اوکراینیانو ته خپله غېږه پرانیسته دوی ته خپلو کورونو کې ځای ورکړی نو تاسو نه هیله کوم پیږو چې غریبي ده د تاسو هم روزګار ښه نه دی نو دغه تاسو خپل ولس دی د تاسو خپل خلک دی دوی باندې نور هېڅ شی مه کوئ خالي دغه دومره خو وکئ چې دا کراګانې د کورونو دوی باندې خو مه جګوئ د افغانیت په حساب د اسلامت په حساب دومره خو تاسو باندې حق لري چې دا کرا خو پرې مه جګوئ
نور مو وخت نه نیسم ملګرو تاسو نه بیا هم ډېره مننه چې په دې باران کې خپل قیمتي وخت هم درته ځای کور مو نو ښاغلي جاوید احمدي صاحب څخه نړۍ کور مو سر Pakistan, stop killing Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop deporting Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop deporting Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop looting Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop looting Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop deporting Afghan refugees. Stop. مننه ځای صاحب کور مو ودان سرټیټي د تاریخ پاڼو کې نشته سرټیټي د تاریخ پاڼو کې نشته په ناموس د پاکستان د لوبې وشوې درنو هیوادوالو د لاریون پر دې وخت کې د اروپایي والو بشردارو غورځنګ مشر ښاغلي ملک بازي صاحب کوچنی لور کوي دعا بازي ته بلنه ورکوم چې د لاریونوالو مخ ته راسي او خپله وینا له مو سره شریک Hello everyone, thank you for being here for the rights of Afghan refugees. We, the undersigned, issued this resolution to express our deepest concerns and condemnation of the inhuman treatment and forced deportation of Afghan refugees currently being carried out by the government of Pakistan. For over 4 decades, millions of Afghan refugees have been living in Pakistan, fleeing war, persecution, and instability in their homeland. Many of them have built lives there, raised families, and contributed to the social and economic fabric of Pakistani society. And now what is happening? Arbitrary arrests, detention, harassment, looting, confiscation of property, mass deportations. These actions are a grave violation of international human rights and refugee protections. Protections enshrined in the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol. Pakistan may not be a formal signatory, but it is morally bound to these principles. Let's talk about the GSP Plus status of Pakistan. We call on the European Union to immediately review and suspend Pakistan's GSP Plus status because of widespread and systematic human rights violations. Violations especially targeting vulnerable Afghan refugees, ethnic minorities and religious clerics like Mufti Munir Shakir. Pakistan has enjoyed economic benefits under the GSP Plus in exchange for compliance with 27 international conventions on human rights, labor rights, environmental protection and good governance. Yet, Pakistan has consistently violated these commitments. The harassment, the looting, the stripping of property, the forced deportation of Afghan refugees, the suppression of peaceful sit-ins, the enforced disappearance, custodial torture, crackdowns on freedom of expression. All of these in clear breach of international law. Maintaining Pakistan's GSP Plus status under this condition undermines the credibility of the EU's human rights framework. We urge the European Commission and the European Parliament to launch an immediate investigation, to suspend the GSP Plus status, and to demand tangible reforms as a condition for reinstatement. Therefore, we resolve the following. We condemn the mistreatment, the intimidation, and the unlawful deportation of Afghan refugees by Pakistani authorities. We call upon the government of Pakistan to ensure the human and dignified treatment of all refugees within its borders. We urge the international community, including the United Nations, donor nations, and human rights convention organizations, to pressure Pakistan to adhere to international norms and to assist in the peaceful repatriation to Afghanistan. Stop immediately the looting and the harassment of Afghan refugees. We strongly condemn the ongoing campaign of harassment, extortion, looting, and forced eviction being carried out against Afghan refugees in Pakistan. These actions are a blatant violation of human rights, international humanitarian principle, and Pakistan's own moral and Islamic values.
Afghan refugees are victims of war, oppressions, and displacement. And instead of being protected, they are being subjected to humiliation, abuse, and illegal deportation in Pakistan. We demand the following: an immediate halt to police raids, harassment, and the confiscation of refugees' property and earnings. Full accountability for those exploiting or abusing Afghan refugees, including the army and the Pakistani establishments. Legal protection and humanitarian relief for all registered and undocumented Afghan refugees. Independent investigation into the mistreatment of refugees with UNHCR and human rights observers granted access. Respect for human dignity and for the principle of non-refoulement. No refugee should be forcibly returned to danger. Peaceful repatriation of refugees to their homeland. Refugees must be provided with accurate, up-to-date information about the situation in Afghanistan. And they must be supported with reintegration, initial resettlement, livelihood programs, and access to education. We, the member of PTM Belgium, strongly oppose the injustice faced by Afghan refugees in Pakistan. And we call to action those in power to uphold human rights and international law. Thank you. Thank you very much. الله أغلب بعضي سنري منه كدرانو لارينوالو دلارين تردي برخك د أوروباي هوادونو باشتنگوراني غرزاي ماشن غير كدران شاف چه ترطول نوعي بخصوص د أوروبا تر همدي برلمان هر وقت پشتنو أفغانانو بزنگوی توی د پشتنو غاج سوال غير كدر من شخص هغلي ابو ملك بازی صاحب ستاسو د لاسونو پاکې مننه ورکوم چې مخکې راسئ خپله درنه وینا تاسې درې اوسئ. الله الرحمن الرحیم. له هر څه له مخه خو تاسو ټولو چې دلته راغلي یاست په دې لاریون کې ګډون کوئ. خدای پاک دې ستاسو دا راتګ د خیر په تله کې در واچوي. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تاسو په مختلفو ملګرو په ویناو کې واورېدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره یو ډېر ناروا، غیر انساني، غیر اسلامي چلند روان دی، ډېر ظلم ورسره روان دی. هغه افغانان چې د 40 کلونو څخه راغلي دي، د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پاکستان راوستي دي، د دې دپاره راوستي وو چې افغانستان په مات کې، افغانستان په وران کې دا خلکو ته دوی د انصارو لقب ورکوي. دا خلک دوی ډېر نازوله چې کله دغه ریاست، دغه پنجابي د دوی نه دغه کار واخیستی، افغانستان یې پر وران کوي، افغانستان یې ګډ کوي، افغانستان یې خراب کوي. نن دوی دا وایي چې دغه افغانان دي وځي. د دغه افغانانو پر سر باندې پنجابي ریاست په اربونو ډالره د نړیوالو څخه اخیستي دي. په اربونو ډالره دوی واخیستلې، خپل سټرکچرز یې پر جوړ کړلې، خپلې ډانچې یې پر جوړ کړلې، پاکستان ته یې لوی لوی ودانۍ ترکیانې ورکړلې. دا د دغه افغانانو په وژو باندې، د دغه افغانانو پر سرو باندې دوی د نړیوالو نه پیسې اخیستې. نن هغه افغانان دوی د پاکستان په زور وباسي. او په کومه طریقه؟ دا طریقه یا دغه ویډیوګانې چې موږ تاسو وینو، یا کم شان چې موږ تاسو په راپورټونو کې وینو، دا د نړۍ په یو کونج کې داسې مثال نشته چې څوک دی دومره وحشت په 21مه صدۍ کې د یو انسان راولاړېږي، د انسان په مقابل کې په دومره وحشي طریقه باندې، په دومره فاشیستي طریقه باندې دوی راځي د افغانانو سره. موږ هغه ویډیوګانې لیدلې دي چې دوی ځوانان نیسي او موټرو ته داسې ورغورځوي لکه ډبرې. زموږ هغه ویډیوګانې نه هېرېږي چې دوی زموږ زنانه وي په څپېړو وهي او بیا موټرو ته خزوي. هغه ویډیوګانې زموږ بیخي نه هېرېږي. دغه افغانانو چې دلته په 40 کلونو کې خپل جایدادونه جوړ کړي وو، کاروبارونه یې کړي وو، پیسې وې، یو دغه یې جوړ کړي وو، دا ټوله ځینې اخلي، کورونه ورنړوي. چې تاسو هېڅ د ځان څخه نوی راوړي، دا ټول د پاکستان دي، دا د پاکستان د پلار نه دي. دغه خلکو خپل په همت، خپل په محنت ګټې نیولې. دلته موږ افغان کډوال یو، د دې ځای حکومتونه د موږ سره کومکونه کوي، موږ ته پیسې راکوي، لیکن هغه پیسې چې همدغه نړیوال
پاکستان ته د افغان کډوالو دپاره ورکوي 1 روپۍ هم پر دې کډوالو باندې دوی نه ګاروي دا ټولې پیسې پنجابیان خپل په جیبونو کې اچوي دا پیسې یا دا جایدادونه یا دغه ژوند چاته چا جوړ کړی دی دا دوی خپل په موټو جوړ کړی دی دوی دا حق نه لري یو ملګري زرالی اپریدي یا دلته ملګرو خپل په پریکړه کې دا وویلي چې د اقوام متحده د قوانینو مطابق دوی دا حق نه لري چې یو کډوال په داسې طریقه باندې د پاکستان پرې وباسي بل عزیزان یو خبره کوو که پنجابی ریاست دغومره فاسسته سوی دی راسسته سوی دی افغانان نه یې لګي دوی دا حق لري چې دوی د افغانان د لاهوره وباسي دوی د افغانان د کراچي وباسي په پښتونخوا کې د پنجابي استعماري ریاست هیڅ حق نه جوړېږي چې د افغان کډوالو په لاس واچوي په جنوبي پښتونخوا کې د دوی هیڅ حق نه جوړېږي چې دوی افغانان دغه ځای وباسي دغه سیمه د افغانستان ده د افغانستان به وي د افغانستان به انشاءالله جوړېږي دا د افغانانو سیمه ده دا زموږ ځمکه وه دا زموږ تاریخي وطن دی دوی خپل وطن ته راغلي دي لکه زه چې د شاره بل ښار ته کډوال کېږم هسې په هغه ښار کې ما ته څوک مهاجر نسي ویلی دا زما خپل وطن دی دوی د کابل راغلي دي په پېښور کې ژوند کوي دا د خپل وطن دی خدای دې راولي بیا زه عزیزانو د هغه پښتنو افسرانو ته یا پولیسو ته یا هغه نظامیانو ته چې پښتانه دي هغوی ته وایم چې تاسو شرم وکړئ دا 50,000 یا 1,000 چې کومه تنخواه ته اخلي تاریخ به ستاسو بچیانو ته یو ډېر لوی پیغور ورکوي هغه پیغور چې نن کم خلک چې د انګریزانو په پوج کې وو د خپلو قومونو په خلاف جنګېدله د هغه بچیانو ته چې کوم پیغور دی دا رقم پیغور به بیا سبا ستا بچیانو کوم ورکوي بیا به ورته وایي ستا پلار SHO وو ستا پلار DSP وو ستا پلار فلانی افسر وو دغه ظلم دی د 50,000 کالدارو په مقابل کې د خپل افغان ور سره کوي ستاسو پر دې تنخواه دې نه حلال شي چې ته یې خورې یا خپل بچیانو چې رولې پر دې دې هم نه حلال شي اوس هم وخت شته د دې کاره راوګرځه پنجابی ته د خپل ولس په خلاف جنګوي پنجابي فوجیان په تا هغه کارونه کوي چې دوی خپله په شرمېږي دوی نشي کولی په تا یې کوي پنجابي فوجیان هغه ده Pakistan, stop force on Afghan refugee. Pakistan, stop force on Afghan refugee. Stop, stop, stop. Pakistan, stop force on Afghan refugee. Stop, 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 stop. Pakistan, stop stealing Afghan refugee. Stop, stop, stop. Pakistan, stop stealing Afghan refugee. Stop, stop, stop. No. دا پښتانه چې څوک دی هغه دې کارو راوګرځي موږ د خیبر پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا ولسونو ته خواست کوو چې دغه ورونو ته خپل ځایونه کورونه ورکړي که دوی څوک پسې اخي تاسو ودرېږئ د دوی مخې ته ودرېږئ دلته ملګرو خپل په ویناوو کې وویله د سیاسي ګوندونو خبره یې وکړله زما په پښتونخوا کې د ټولو سیاسي ګوندونو څخه دا خواست دی چې پر دغه نقطه باندې زموږ تاسو احتیاط 100% کې جوړېږي راسئ د پنجابي ریاست د دې حق خلاف موږ ودرېږو اتحاد وکړو اتفاق وکړو راسئ کوټه بند کړو راسئ پېښور بند کړو راسئ چاسده بند کړو راسئ پنجابي ته لیکه کش کړو چې ته دا حق نه لرې چې زما ورور زما د وطن وباسي دغه عمل غیر عیني دی پکار دی چې په هیڅ صورت باندې ونیول شي او که تاسو خاموشي اختیاروئ تاسو خاموشه کېږئ پر دې خبره باندې بیا به تاریخ تاسو ونه بخښي هلته ورونه بلئ هلته خپل عزیزان بلئ هلته خپل قریبان بلئ نن چې پر دې باندې سخته راغلې ده بیا نن تاسو لګیاست د پاکستان عین ژغورئ یا پاکستان جوړوئ یا فلانا کار کوئ راسئ د خپل ورونو تر شا ودرېږئ راسئ د خپل ورونو حق خبره وکړي عزیزانو پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین دغه کم حالات هلته روان سو د پنجابي استعماري ریاست لخوا د افغان کډوالو سره د ویډیو وکړله پر ټولو غورځنګ پر ملګرو یې غږ وکړئ چې تاسو د نړۍ په هر کونج کې یاست تاسو راووځئ
د دې په خلاف ودرېږئ احتجاجونه وکړئ همدا اوس چې موږ دلته لاریون کوو په کینیډا کې هم ډېر لاریون روان دی دا اوس چې موږ دلته لاریون کوو په ډنمارک کې هم لاریون روان دی پرون په فنلنډ کې وو د دې له مخه په هالند کې وو د هغه له مخه په جرمني کې وو دا د لاریونونو لړۍ به که خدای کولو جاري وي موږ د دې لاریونونو له واسطې د لارې پرېکړه لیک دلته تیار کړی دی دا پرېکړه لیک چې هر لاریون کېږي دغه لاریون وروسته به اقوام متحده ته لیږو دغه یورپي پارلمنټ ته به لیږو د یورپ ټولو بشري حقوقو تنظیمونو ته به لیږو دغه کوم چې قوانین دي دغه قوانین به منشن کوو موږ پنجابی ریاست و دې ته نه هیله کوو چې دوی به دغه ظلم دا رقم ادامه ورکړي پښتون ژغورنې غورځنګ تل به د خپل افغان ولس تر شا ولاړ وي د افغان د سیالۍ جنګ به خامخا کوي په دې جنګ کې به زموږ غورځنګ زموږ ملګري د اولې صفې د اولې مورچې عسکر وي تاسو غږ وکړئ موږ به هر ځای حاضر یو پنجابی ریاست په دې خاطر پښتون ژغورنې غورځنګ نه برداشت کوي پر پښتون ژغورنې غورځنګ یې پابندیانې لګولې دي زموږ په زرګونو ملګري په شیډول 4 کې اچولي دي تاسو ولیدل عزیزانو حاجي نصیر کوکخیل د جرګې چې کوم کردار په جرګه کې ادا کوي حاجي نصیر کوکخیل اوس هم د پنجاب د زندانونو کې پروت دی سمد حاجي چې د جرګې ممبر دی اوس هم په پنجاب د زندانونو کې پروت دی علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تکړه ملګری دی اوس هم د پنجاب په زندانونو کې پروت دی وړ مورز زیاتې ورځې مخکې زموږ ملګری افریدی صاحب حسین افریدی صاحب چې پنجابیانو په ورونه ورځ باندې د خپل دوکانه پورته کوي بیا یې دغه تشدد پر وکړي د کم تشدد ذکر چې ګیلمن شي په خپل شعر کې کړی و بیا په ده باندې ویډیو وکړه په زور باندې پر ویې ویل چې د پلاني خبره وکړه دغه عاصم منیر موږ ته په لاس راکړي په 15 منټه کې په 15 منټه کې په خدای چې په ده باندې زه ویډیو وکړم چې دی وایي چې زه منظور پښتون زنده‌باد پی ټي ایم زنده‌باد ته راځې عام ولس نیسې سیاسي کارکنان نیسې تشدد پر کوي بیا ویډیوګانې په جوړوي دا ډېر ناروا عمل دی موږ دا عمل په کلکه ژمنډو موږ پنجابی ریاست په هیڅ صورت هم ودې ته نه هیله کوو چې زموږ پر غورځنګ باندې زموږ پر ملګرو باندې یا هغه ملګري هغه غورځنګ چې د افغان د سیالۍ خبره کوي هغه غورځنګ چې د امن خبره کوي هغه غورځنګ چې ستا د جنګ خلاف خبره کوي ته د هغه غورځنګ په خلاف راوځې او هغه خلک چې تا وزن اتجاه نه ورته کوي ځکه چې هغه ستا په پیرول باندې دي هغه ستا پروکسیز دي نو عزیزانو دا لړۍ به انشاءالله ادامه لري موږ بیا به هم غږ کوو که پنجابي ریاست خپل دا ظلمونه بند نه کړلي موږ به بیا هم لاریون کوو بیا هم پکار دا دی چې ټول افغانان راسي د خپلو هغه مظلومو افغانانو و دې لاریونونو ته راسي د پنجابي هغه توره ناروا څېره و نړیوالو ته ښکاره کړي مننه کور مو ودان زه اروپایي هېوادونو پښتون ژغورنې غورځنګ مشر بازي صاحب څخه نړۍ مننه کور مو ودان Pakistan, stop stealing from Afghan refugees. Pakistan, stop stealing from Afghan refugees. Pakistan, stop deporting Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop stealing Afghan refugees. Stop. Pakistan, stop looting Afghan refugees. Stop. وای کراویخ نشوي نو دا وایره را روان نسل دا قسم په خدای لاړې درته کړي په قبرونو باندې درنو لاریونوالو د لاریون پر دې برخه کې د انتورپین ښار د ښاروالۍ وکیل ښاغلي محترم محبت لایق ته په ډېر درناوي بلنه ورکوم چې مخته راسي خپل درناوی نو زموږ له لاریونوالو سره شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو درنو حاضرینو په اجازه دوستانو غواړم چې ډېر خبرې ونه کړم ځکه چې ټولو قدرمنو مشرانو ښې خبرې وکړې او داسې به څه نه وي پاتې چې
موږ یې ذکر کړو ځکه چې ټولې هماغه تکراري خبرې دي خو بیا هم لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو چې د څه وخت راهیسي لومړی ځل هم نه دی اخري ځل هم نه دی چې د پاکستان د جابر او ظالم ریاست لخوا زموږ په افغانانو ورونو باندې البته افغان مهاجرینو باندې ظلم او تشدد ترسره کیږي او دوی په زور ایستل کیږي د دوی مالونه ضبط کیږي او وهل کیږي ټکول کیږي او په زور شړل کیږي دغه یو غیر انساني غیر بشري غیر اسلامي عمل دی او موږ یې په کلکو ټکو غندو او د پاکستان د جابر او ظالم ریاست څخه په ډېره کلکه غوښتنه کوو چې دغه عمل نوره بس کړي د افغانانو په سر چې څومره ډالر دوی واخیستل زه فکر کوم چې دا به بس وي نوره د افغانانو په سر چې کوم سړکونه هایویګانې اتومي وسلې او نور سټیجونو ته دوی ځانونه ورسول زه وایم دغه به بس وي خو دغه داسې یو ظالم ریاست دی چې زموږ په وینو نه مړېږي زموږ په بېعزته کولو زموږ په وهلو زموږ په شړلو په هېڅ نه شرمېږي او نه مړېږي دوی نو د نړیوالو بشري حقوقو د ادارو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د نړیوال سازمان یا یونیسیار د اروپایي اتحاد او د اروپایي پارلمان څخه مو غوښتنه ده چې د پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان څخه غوښتنه وکړي چې دغه ناروا او غیر انساني عمل زر تر زره ودروي راځم دویمې خبرې ته چونکې مناسبه به نه وي خو دا زما خپل نظر دی البته دغه افغانانو وروڼو څخه چې تر اوسه په پاکستان کې دي تقریبا 40 کاله 45 کاله به کېږي زه خپله په پاکستان کې پیدا شوی یم هم په ډېره درنه غوښتنه کوم چې خیر دی راشه افغانستان ته خپل وطن مو دی عزت مو په خپل وطن دی خیر دی بیکاري شته په وطن کې فکر دی نن سبا ورځو کې او غریبي به هم وي خیر دی خو دغه موقت وخت دپاره ده داسې نه ده چې دا به تل وي راشئ خپل وطن ته په خپل وطن کې ژوند جوړ کړئ اخر خپل وطن مو دی بیا به هم راځئ 100 کاله چې تېر شي بیا هم پردی وطن دی پاکستان بیا به هم درته وایي چې مهاجره کله ځي مهاجره لاړ شه دا د خپل وطن نه ده خو یو په بل نوم به بېعزته کېږئ نو د دوی نه مې هم غوښتنه ده چې البته دا زما شخصي نظر دی چې تاسو هم راشئ خیر دی خپل وطن ته راشئ په خپل وطن کې راځئ چې ژوند وکړو دا به ډېره ښه وي ټولو دوستانو د توجه څخه ډېره مننه کور مودان سلامت اوسېږي ای ګیلمنه ستا د خاورې د ځنګلي ځوانان به اخر ته کومو سترګو ګوتې په برېتونو وهي درنو نارینوالو ستاسو له زغم څخه نړۍ مننه زموږ وروستی وینا وه آیت الله د بلجیم هېواد پښتونولي غورځنګ غړی آیت الله مریاني دی خو دا وکړي ستاسو موږ مهارت نه اخیستی مهرباني راځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټولو ډېر څه وویل هر چا څخه یې ګیله درلوده زه خصوصا له پښتنو څخه ګیله لرم کوم خلک چې هلته نیول کېږي یا زندان ته ځي یا وهل کېږي یا ټکول کېږي دا ټول خپل پښتون یې کوي پنجابی به نه وي هماغه پښتون به وي په وهه به ټکوي به زندان ته به بیایي ښځې نر واړه ماشومان له دوی څخه به هیله همدا وي چې دا بس نن که په دو باندې دا حال به سبا بېرته په تا باندې دا دښمن دومره قوي ده په موږ باندې دومره محکم سوی دی چې له موږ څخه هر څه اخیستی دی له 100 نفرو به اضافه په یوه چې کې سره یو ځای نشي کله چې کوم یو ووژل سي یا یې ووژني بیا په لکونو باندې سره راټولېږو او
دغسې یو ځای ته نه سره یو ځای کېږو دا ډېره د افسوس ځای ده نو امید لرم چې سره یو ځای سو او خپل غږ اوچت کړو دا که څوک هر وي کې نار وي تر اوسه په چا نه ده اورېدلی خو موږ به هغه خپل مسؤلیت حل کړو ادا کړو نو ټولو ته ښه وخت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګور مولانا د لاریون ټول ګډونوالو د زړه له تله د بلجیم هېواد د پښتونخوا ورځای په نمایندګۍ درسره مننه کوم ستاسې د هر یو کور ودانې سلامت اوسېږئ له هر یوه ځانګړنه جدا جدا مننه ګور مولانا چې ګډون مو وکړ زموږ غونډه پای ته ورسېده تر همدې ځای پورې وه خدای دې وکړي چې دغه زموږ وروستۍ غونډه شي ولې متاسفانه چې پښتانه له یو داسې دښمن سره مخ ته فکر نه کړو چې دا زموږ وروستۍ غونډه وي که په راتلونکي کې مو لاریونونه درلودل هیله مو ده چې راسره ګډون وکړئ زموږ په لاریونونو کې تر څو زموږ او ستاسې دغه افغاني او ملي مسؤلیت به مو ادا کړو بیا مو غږ تر یو ځای ورسېږي درنو هېوادوالو بیخي ډېر تم شئ کور مولانا حاجي صاحب هم شریک لایق درته هم څه لري خو تر دې دمخه موږ غواړو چې یو څو انځورونه واخلو ټول سره راټولېږو یو غږ ته کېږو نو هیله ده چې یو څو دقیقې نور هم سره زغم شئ نور بیا هر څه سره ټولوو بیا هم د زړه له تله درڅخه مننه کوم کور مولانا د هر یوه جدا جدا سلامونه احترامات معززو مشرانو د پښتون د نورو ساحو مشرانو معزز مشران راغلي دي دلته زموږ قدرمن مشر معزز صاحب دی قدرمن مشر د غیار صاحب شنجریان دی قدرمن مشر غیار صاحب شنجریان صاحب او کاکا ټول معلوم مشران دي ټول د قدرمن مشران دي الله یې تاسو ته اجر درکړي زه په تاسو مشرانو ویاړم او تاسو په دې خپل مریض ځان باندې په دې ډېر عمر باندې تاسو راځئ د ځوانانو ستړي په تاسو غونډه کې تاسو برخه اخلئ نو واقعا تاسو زموږ یو یاست موږ د تاسو نشو او دا ټول دوستان شاته ولاړ دي ټول دا ساحه کې ودرېږي چې موږ زړونه والو موضوع خلاصه ده او د ټولو نه یو نړیوال باعزت اوسئ چې افغان ګرانو دوستانو سلامونه تاسو په بلجیم کې د اروپایي پارلمان مخته د پی ټي ایم لاریون ولیدئ دا لاریون په پاکستان کې د پاکستان له خوا څخه د افغان کډوالو سره د غیر انساني او بشري ضد چلند په ضد د دې لاریون غوښتنې هم تاسې ولیدلې چې د اروپایي پارلمان څخه یې وغوښتل چې دوی پاکستان باندې فشار واچوي چې فشار وارد کړي چې دوی د افغان کډوالو لوټ تالان ځورول کړول دا بند کړي ورته لاریونونه نن په ډنمارک کې وو کاناډا کې دي نن لاریون دی په راتلونکو ورځو کې هم په برتانیا کې مختلفو ښارونو کې دي تاسو چې هر ځای کې یاست دغو لاریونونو ملاتړ وکړئ همکاري وکړئ زه عبدالله احسان تاسو په دې ځای په خدای سپارم Pakistan stop forcing Afghan refugee. Number one. کور مولانا سلامت سي ډېره مننه اوس به مخکې عکسونه لا نه دي اخیستل شوي